له هزاره چا بازار موندلی نه دی. افغانستان یې وران کړ خو خپله هم له آفتونو خلاصی نه لري. پاکستان د اقتصادي انزوا وروسته د سیلابونو له امله تباه کېدو خواته روان دی. پاکستان چې له وړاندې اقتصادي ستونزو د مرګ پر پوله درولی له یوې لویې طبیعي ناورین سره مخ دی. ژر و کپس د سیاسي کلتوري مذهبي او شیطاني ګندګي دا ځاله به د خدای نهایي عذاب په مخه کوي. پاکستاني کلداره چې د غرب په سیروم یو څه راژوندی شوې وه بیرته د کوما لور ته روانه ده. کابل یې فتح کړ خو د کابل د سیند اوبو دوی فتح کړل. په زرګونه میله سړک یې ویجاړ شوی. لسګونه زره هکتاره کرنیزه ځمکه خرابه شوې ده. کرنیزه زیربنا ویجاړه شوې ده. د خوراکي توکو زیرمې خرابې شوې دي. هوایي ډګرونه خراب شوي. زموږ د پلونو او پلچکونو پور زموږ اوبه ورڅخه اخیستی. له خلکو سره یې د خوراکي توکو زیرمې خلاصې او په بازارونو کې اولي توکي نه موندل کېږي. ناروغۍ او وباګانې پرې راسرمي او یوازې نن ورځ 900 کسه وژل شوي دي. د 2010 په سیلاب کې چې تر دې ډیر کم و د 45 میلیارډ ډالرو په ارزښت زیان غوښتی و او دا وار داسې ویل کېږي چې ښایي تاوان د هغه 2 چندو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نړیوال بانک د 6 میلیارډ ډالرو لپاره امریکا ته سجدې کوي. تر اوسه لا د منسوني بارانونو لپاره بشپړه میاشت یعنې د سپتمبر میاشت پاتې ده. په 2010 کې ډیر باران په سپتمبر کې شوی و.